د اذان نیوز محترمو لیدونکو السلام علیکم. دا چې افغانستان په سخت اقتصادي حالات کې راګیر ده، خو بیا هم د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت وایي د اقتصادي کمیسیون د پریکړې پر اساس د لویو بنسټیزو نیمګړو پروژو لپاره یې د 1402 مریض کال په پراختیایي بودیجه کې پیسې ځانګړې کړي دي چې پاتې چارې به یې ډېر ژر پیل شي. په دې پروژو کې د یو شمېر بندونو، سړکونو، روغتیا او اوبو رسولو نیمګړې چارې شاملې دي. په دغه 11 پروژو کې د کمال خان د بند پروژه، د شاه او عروس د بند پروژه، د پاشدان د بند پروژه، د کابل لوګر د دویم لین سرک پروژه، له فرخار تر ورسجه د اسفالټ سرک پروژه، د خوست او تخار هوایي ډګرونو د رنوی ترمینل، پارکینګ، اطفائیې سټیشن او ځینې نور ملحقاتو جوړول، د قلعه نو ښار د اوبو رسونې او بادغیس بند پروژه، د مزار شریف د تختی پل د اوبو څښلو پروژه، د شبرغان د اوبو څښلو پروژه، په بیلابیلو ولایتونو کې د 14 ښارګوټو د اوبو رسونې پروژه، په علي آباد روغتون کې د سرطاني ناروغیو د درملنې په موخه د مرکز جوړولو پروژه. دغه 11 هغه پروژې دي چې په راتلونکي کال بودیجه کې به ورته ځای ورکړلی شي.